السلام علیکم. د فیسبوک ملګرو خدای مو راوله جوړ است په خیر است. دا مې جوړ راغله سلامت اوسئ ژوندي اوسئ دوستانو. ما نن یو پر 11 بجې پوسټ وکړی مال که ژوندي وو پر 11 بجې به لایف راسو یو څه د زړه خواله به ستاسې ملګرو دوستانو سره وکړو. نو دا د واجې سره سم راغلم. د دې 11 بجې دي غواړم چې یو څه هغه په زړه کې څه لرم یا په فکر کې څه لرم هغه ستاسې سره شریک کړم دوستانو. نو خدای دې وکړي چې تاسې راسئ دا لایف تعقیب کړئ او غوږ ورته ونیسئ بیا به نو ډېر ښه شي. خدای تاسې جوړ و روغ لري. خدای چې تاسې غم نه راکړي. تر اوسه خو دې 2 نفره ملګري راغلي دي نو نور به مو راسي د خیره به رمضان ما خبرې واوري. دوستانو نن مې غوښتل چې پر یو داسې موضوع باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د مملکت لپاره یو حیاتي ارزښت لري. چون افغانستان اوس د نړۍ د شرق و غرب تر مابین داسې یو حایله منطقه ده. هر یو کوښښ کوي شرقیان او غربیان چې خپل ځان چې راکش کړي. دوی په ډېر کوښښ سره ټول لګیا دي. نو په دې خاطر زه غواړم چې په دغه موضوع باندې یا د افغانستان پر بېطرفۍ باندې یو څه تاسو ته ووایم. نو خدای دې وکړي ستاسې د توجه وړ وګرځېږي چې د افغانستان په دغسې حالاتو کې باید څنګه بېطرفي خپله کړي یا بېطرفي پاتې شي. دوستانو که تاسې لږ دا تاریخ ته رجوع وکړئ یا دغه ژوندی تاریخ دی دا بله ډېر تیز دغه تاریخ هم نه ورته وایو. کله چې 2مه جهاني جګړه پای ته ورسېدله افغانستان په هغه جګړه کې ځان ډېر بېطرفه وښوی. د 2 قوتونو تر مابین چې په جنګ اخته وه لکه جرمنیانو ایټالویانو جاپانیان او د بل طرف کې بیا ټوله نړۍ چې په کې بالخصوص د اروپا او امریکا او د شامل وو. نو افغانستان په هغه وخت کې ځان ډېر بېطرفه وښوی. دا د ده بېطرفي د افغانانو دپاره یو ډېر ښه کار شو. یعنې د افغانستان ارزښت یې په جهان کې ډېر لوړ کړي. دوستانو د ټولو دوستانو سلامات علیکم السلام وایم. بیا انشاءالله وروسته کومنټونه ګورم بیا که دغه جواب هم در کوم که چا پوښتنه درلوده کېدلی شي چې پوښتنه وکړي. دوستانو په دغه وخت کې چې جهاني جګړه پای ته ورسېدل د شرق او د غرب د دواړو توجه افغانستان ته راواوښته. یعنې د کمونیستانو او امپریالیستانو هغوی غوښته چې هر یو په افغانستان کې هغه څه وکړي چې د افغانانو د رضایت یا د خپلوي باعث وګرځېږي. یعنې افغانان خپل کړي افغانان د ځان کړي. دوی ډېر کوښښ وکړي په ډېر کوښښ سره په دواړو کوښښ کوي. او زموږ د هغه وخت حکومت چې حکومت خو د ظاهر خان و نو په راس کې بیا د هغه اکا شاه محمود خان چې په دغه وخت کې د افغانستان صدراعظم و اصلا د پردې تر شا رهبري حکومت ټول د هغه و. هغه د افغانستان دغه حکومت یا د افغانستان دغه بېطرفه لاره ډېره ښه رهبري کړه. دوستانو پس له دغه 80 کاله که موږ فکر ورته وکړو اوس هم د افغانستان بله هېڅ چاره نشته. یوازې زموږ لاره یا زموږ دوا د افغانستان د غمیزې پای ته رسول چې د خارجیانو مداخله بنده کړي بېطرفي ده چې موږ خپله بېطرفي حفظ کړو او خارجیان نور زموږ د مملکت څخه خلاص واخلي نور زموږ په مملکت کې مداخلې ونه کړي. هغه یوازینی شی دی چې ملګري ملتونه او ټول نړۍ پر دې توافق وکړي اتفاق وکړي چې افغانستان یو بېطرفه هېواد په حیث په رسمیت وپېژني. بهر به انشاءالله خدا کوله د مداخلو څخه خلاص شو. دا خبره در دې پرې کومه چې روسانو تېره ورځ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندی. دا یو نیک کار دی ښه کار دی. روسان ډېر با قدرته ملک دی. حتی که درته ووایم چې په اټومي سلاحو کې حتی در امریکا هم دی مخ د دی. نو زما یو دغه دا دی چې دا زما خبرې ځینې دوستان دا زموږ ستاسې لیدونکي اورېدونکي او حتی رسمي مقامات هم واوري چې دغه یو مشوره ده که غوښته عمل په وکړي د دوی په ګټه و بیا چې عمل په هم په وکړي که نه خو نو بیا دوی خپل کار ډېر ښه پوهېږي. ما موضوع یوازې مې بېطرفي موضوع ده. یعنې اوس روسان کوښښ کوي چې افغانان ځان ته نږدې کړي. که د افغانان یوه طرف ته ډېر نږدې کېږي دا بل طرف ته سیاست راپارول کېږي بیا نو افغانستان ته نور ستونزې جوړېږي.
که افغانستان د دواړو په مابینځ کې د اوسني قدرتونو چې دي شرق و غرب په مابینځ کې بېطرفي موقف خپل کې انشاءالله خدا کوله دواړه به توجه ورته کوي، دواړه به افغانستان دوستي او مرستې غواړي. دوستانو زه د افغانستان د بېطرفۍ دغه وخت شاهد یم چې افغانستان څنګه د دویمې جهاني جګړې وروسته دغه بېطرفي چې دی د ځان دپاره غوره کړې، څنګه مخ پر ترقي ولاړې او څنګه یې په لنډ وخت کې ډېره ترقي وکړل او ډېر ژر خودکفا په ډېرو شیانو کې. د دویمې جهاني جګړې وروسته امریکایانو او روسانو دواړو کوښښ وکړي چې افغانستان ته د مرستو د کومکونو او د خپلوي دپاره داخل سي. یعنې دوی ډېر کوښښ کوي چې هر یو کوښښ کوي چې افغانستان د ځان کړي، خو د افغانستان هغه بېطرفه پالیسي چې ما مخکې درته وویله چې د شاه محمود خان د برکته وه، افغانستان په داسې موقف کې ډېر ښه وساتي او د شرق و غرب تر مابین د توازن ډېر مراعات کوي. نو دغه و چې بیا افغانستان بېطرفه پاتې سو او دواړو خپلې مرستې ورسره وکړلې. زه د هغه وخت د مرستو یو څه لږ یادونې د افغانستان دغه اوسني خلکو ته، یا دغه خلک چې اوس د لږ عمر دي یا حتی د 40-50 کالو دي، د هغو نه دي په یاد، د هغو دپاره یو یادوري وکړم د افغانستان د بېطرفۍ په اړه یو څه څرګندونې ولرم او دغه مرستې چې زموږ سره شرقیانو او غربیانو یا کمونیستي هېوادو یا امپریالیستي هېوادو په هغه وخت کې وکړلې، اکثره بلا یوازه وې چې ولې افغانستان ډېر غریب ملک و، د افغانستان شی په وس هم نه وه پوره، نه یې دونې بودیجه درلوده، نه یې دونې پیسې درلودې چې څه د هغو په پیسو یا په هغو په مزدوریو کې، خو اکثریت مرستې د هغو د بلا یوازه وې. دوستانو اول خو موږ د دغه در مخه په ټول افغانستان کې پر یوه لاین باندې پوخ سړک نه درلودی، حتی پاخه پلونه او پاخه پلچکونه او پلونه مو نه درلودل. زموږ مقصد مې لویې لارې دي، لکه د هرات څخه چې ځې بیا نو زه تر مزارې پورې یا زه تر دورې د شیبر لار ده یا دورې د بامیانو پر د پخوا دغه لارو د سالنګونو لار هم نه وه. نو په دغه وخت کې امریکایانو هم غوښته چې افغانستان ته خدمت وکړي، روسانو هم غوښتله. امریکایانو هم د خدمت پیشنهاد ورته کوي، روسانو هم ورته کوي، خو زموږ د هغه وخت حکومت کوښښ کوي چې هغه پروژې چې هغه مملکت ته نږدې وي چې هغه د امریکایانو سره دوست و، هېڅکله یې هغه ته روسان نه پرېښول، یعنې هغه ته نږدې نه پرېښول، نه هغه پروژې ورکولې. او هغه پروژې چې د روسانو یعنې شمال کې وې، بالخصوص شمالي مملکتونه چې زموږ سره دي چې هغه د روسانو پرې تړلي هېوادونه وه، دلته بیا امریکایانو ته داسې پروژه نه ورکول چې د هغو اساسیت را وپاروي. زه پرې څو په دغو پروژو باندې غږېږم. دوستانو دا زموږ سړک د کابل څخه تر کندهار څخه تر کابله پورې، بیا د کندهار څخه تر بولدکه پورې، دا پروژه ټول امریکایانو په هغه وخت کې عملي کړه، د سړکان دوی پاخه کړل. یعنې دلته روسانو ته هېڅکله اجازه نه ورکول چې د پاکستان سرحد ته دوی نږدې سي. او بیا د کابل څخه تر جلال آباد پورې، بیا تر تورخم پورې، دا سړکان ټوله په هغه وخت کې امریکایانو جوړ کړل. امریکایانو په دغه پروژو کې کار وکړي. روسانو ته هېڅکله زموږ حکومت اجازه نه ورکول چې په دغه پروژو کې کار وکړي، چون امریکایانو پاکستان ډېر سره نږدې وه، یا په هغه وخت کې د انګریزانو تازه وتلي وه د دې خاورې څخه، د خاورې دغه ته سپارلې وه. نو دوی غوښتل چې په دغه پروژو کې امریکایان کار وکړي. بله پروژه چې بیا د کندهار څخه د دغه پاخه سړک وه در هراته پورې، بیا د هرات څخه تر تورغونډۍ پورې، دا پروژه بیا په هغه وخت کې زموږ حکومت روسانو ته ورکړه چې په 1440 تقریبا په 1445 کې پای ته ورسېدله چې دغه ډمبر سړک د تورغونډۍ څخه د کندهار ډنډ چوک پورې وصل شو. د ډنډ چوک د دوی ویش دلته په هغه وخت کې یو لوحه هم روسانو وځړول چې د سړک نقشه پر وه. دغه وخت نو 1445 کې زموږ د شپږم صنف امتحانونه وه، د سړک آخري کار پای ته ورسېدی په دغه جوزا او دغه میاشت ته. اوس د ستاسې سره خبرې کوم، دغه شپې وې پای ته ورسېدی. نو بیا د پروژه خلاصه شوله. د هرات څخه بیا تر اسلام کلا پورې، چې هغه وخت د ایران مملکت هم دغه ته نږدې و، امریکایانو ته نږدې و، دا پروژه دا سړک یې بیا تر اسلام کلا پورې امریکایانو ته ورکړ. یعنې روسان یې دې منطقې ته پرې نه ښوله چې ولاړ شي. دا هم امریکایانو جوړه کړل. دوستانو په همدا شان که موږ تاسې وګورو
په کندهار کې د کندهار د دهلیې بند او د کندهار لو والا چې دا په هغه وخت کې ډېر د غټ پروژو څخه وه. د امریکایانو دغه لو والا او دغه د دهلیې بند هغه وخت د دویمې جګړې وروسته ورغوي جوړ یې کړي چې زموږ د کندهار لپاره یې ډېر عایدي ارزښت درلودی. د دغه در مخه زما په یاد یې زموږ په پنجوایي ولسوالۍ کې باغونه وو. زموږ پلار کیسه کول چې موږ به دا باغونه کله د باغو کې مو خاورې ور واچولې، د خاورو ور واچوي په دې خاطر چې د انګور یې ښه راسي. بیا مو په هغه لټ کې انګور شکول اوبه به نه وې. نو کله چې د دهلیې بند جوړ شو بیا نو اوبه تقریبا ټول کال وې. په کال کې به 40 ورځې دولت بندولې، هغه هم دغه د ججې د میاشتې څخه د دلوي تر 10 پورې د 40 ورځې حکومت بندولې، بیا نو ټول کال به اوبه وې. نو دا هغه وخت د دهلیې د بند او د امریکایانو د دغه مرستې د دغه بند جوړول وه. بل دغه لو والا چې تقریبا د کندهار 5-6 ولسوالۍ په وبېږي، د دې جوړول بیا داسې د اوبه تاسې فکر وکړئ مخ په لمر چپه بیا ول تر میدان تېرېدل هم د ترنک تر فارم پورې. دا ډېره غټه پروژه وه چې دا ډېر په هغه وخت کې د هغه انجینرانو ډېر غټ شاهکار و چې په افغانستان کې اوس. دا لو والا هم جوړه کړل، د دهلیې بند هم جوړ کړي. د کجکي پر بند باندې امریکایانو په هغه وخت کې کار وکړي. تقریبا دا بند 80% امریکایانو جوړ کړي، ویرغوي. خو متاسفانه چې سر ته ونه رسوي، بیا پاته کارونه د 20% بیا روسانو وکړل چې بیا نو هغه چې برق تولید سو، برق تر کندهار ښار او د هلمند لښکرګاه پورې ورسېدی. خو اکثریت 80% کارونه امریکایانو په هغه وخت کې کړي وو. مخکې به وي سروې او ډیزاین او جوړېدل ټوله. دوستانو امریکایانو په دغه وخت کې د افغانستان لپاره د هلمند د رود څخه د بغرا ولې جوړول کښل. تاسې که د بغرا واله ووینئ دوستانو او په دا لاره چې دا تللې دغه سیپلونه ووینئ چې دا تر مځکې لاندې چیرې سوې ده، دا یو ډېره غټه تخنیکي پروژه ده چې دا په دې وخت کې زموږ د افغانانو هېڅ په وسه نه وه پوره. بیا دغه واله تر هلمنده پورې رسول د مرجع او نادالۍ او بغرا او د منطقې تر نږدې کېدل. او بیا د هغه ځای څخه د ولې نورې چې د لښکرګاه ښار ته نږدې در پله سره لوړې دي، دا ناوې وه بغرا ده او نورې بغراوې دي. حتی در سلکي و سپارو و بنادره پورې دا بغراوې تللې دي. ما خپله لیدلې دي، زه پر تللی یم. کله چې امریکایانو دا بغرا وکښل، د نادالۍ او مرجع دښتونه چې دا سپېره دښتونه وه، دا داسې دښتونه وه لکه دا اوس چې دا لوړه خوا دښتونه دي چې دا اوس هم معلوم دي چې دا اوس خلکو باوړۍ او برمې پکښې دي، په دغه شکل یو دښتونه وه. نو بیا د مځکې ډېر زم وکړي، حتی اوبه یې سربېره راوغورځولې. بیا امریکایانو په زرهاو کیلومتره زابران، که درته ووایم چې در 1000 کیلومتره یا په زرهاو کیلومتره ووایم، په دې کې هم دغه نسم. که موږ د امریکایانو دغه زابران وګورو چې د مځکې دپاره یې وکښل، د مځکې زم یې بیا وچ کړي، دا په زرهاو زابران په زرهاو کیلومتره زابران وختل، د مځکې آباد شولې، بیا پر خلکو باندې تقسیم شولې. په دغه وخت کې د هلمند ولایت مرکز چې دغه در مخه هلمند د کندهار اعلی حکومت و، یعنی حکمران یې درلودی. د حکمران تر لاس لاندې به د هلمند ولایت ټول چلېدی، چې حکمران بیا د کندهار والي ته تابع و، یعنی د هغه تر لاس لاندې و. دوستانو موږ پخوا یو سیستم درلودی، موږ 3 رقم حکومتونه درلودل، 4 رقمه. یو خپله والي و چې هغه نایب الحکمه یې ورته ویل، یعنی معاون د باچا. بیا تر هغه را لاندې چې و هغه بیا حکمرانانو. اوس په هغه وخت کې موږ په فراه کې، په هلمند کې، په زابل کې، په روزګان، خاص روزګان کې دلته حکمرانانو چې دا بیا ټول د نایب الحکومت لاس لاندې وه، یعنی نایب الحکومه د ولایت پر دې باندې حکومت کوي. تر نایب الحکومت تر لاس لاندې بیا ولسوالان وه. هلته بیا موږ ولسوالۍ درلودلې. تقریبا په هغه وخت کې د ولسوالۍ ډېرې کمې وې، اکثره بیا علاقهدارۍ وې. بیا د هرې ولسوالۍ تر لاس لاندې بیا 3 علاقهدارۍ وې، یعنې د هر ولسوال تر لاس لاندې 3 علاقهدارۍ وې چې هغه بیا مستقیما هغه را بهر کېدل. خو زنه پر زنه د سلسله مراتب په دغه شکل باندې وه. نو په دغه وخت کې د هلمند ولایت چې نوی ولایت سو، او د هغه دپاره دغه د لښکرګاه اوسنۍ نقشه، د لښکرګاه اوسنۍ ښار چې دا امریکایانو نقشه کوي، پر دغه دښت باندې جوړ کړي چې دلته وچ دښتو، سپېره دښتو، پر دې دښت باندې د نقشه واچوله. په هغو تازه شپو کې زما په یاد دي دوستانو، د نن څخه به زه درته وایم چې 50 کاله مخکې
یو 50 کاله مخکې یا 50 کاله مخکې به موږ کله لښکرګاه ته تللو، هلته په دغه وخت کې د سینما شوق د ځوانانو ډېرو، نو بیا په لښکرګاه کې ډېر ښایسته هوټلونه او رستورانونه وو. یعنې 50 کاله تر مخه په دغه کې داسې هوټلونه وو، په رستورانونه وو چې په هغوی کې ډوډۍ په لاس خوړل اجازه یې نه درکول، حتمن به دې په کاچوغه او پنجه خوړلی. یعنې دا چمې وه چې هغه رستوران ته ورتللی، دا به د خلکو په یاد وي. دا زما خبرې چې څوک اوري د هغه وخت خلک د هغو به دا په یاد وي. ډېر لوکس رستورانونه او ډېر لوکس هوټلونه دا نور هم درلودل. موږ به خپله ولاړو، یوه کوټه د شپې دپاره په 1.5 افغانۍ وه، چې 3 چپرکټه به پکښې کې وه، نفر په 50 افغانۍ د هوټل. بیا به مو هلته شپه وکړله، چې هغه سینما فلم به مو ولیدی، بیا به نو به 3 ټیمه به ورتللو هلته چې مو لیدی. نو بیا به رالو کندهار ته به مو بیا نورو ملګرو ته وویل چې دا فلم چې به اول رالی، اول لښکرګاه ته تللی، د لښکرګاه څخه بیا کندهار ته راتلی. نو موږ به دغه ته نه کې دغه کول چې موږ همدالته په لښکرګاه کې لیدلی دي. یعنې په دغه وخت کې د لښکرګاه نقشه جوړه سول. لښکرګاه ډېر یو ښایسته نقشه درلودله، ډېر یو خونداره نقشه یې درلودله، چې خلکو په هغه وخت کې شنې امریکا ورته ویل. ډېره ښکلې نقشه وه. نو خو متاسفانه چې ټوله بیا عملي نه سوله، چې د لښکرګاه ښار په هغه وخت کې جوړ سو. دغه دوکانداران یې ټول د کندهار راورله، یعنې خپل د هلمند خلک هلته دوکانداري هم نه کول، ټول کندهاریانو. دغه دا یو عمومي بازار چې و، د دیلي چوک چې دوی ورته وایي، د دغه ځای شروع بیا نو دغه پرې دا ټوله د دغه په د دوکانداران یې کندهاریانو. دلته ښه ښه هوټلونه او رستورانونه ټول شیان په دغه بازار کې وو. په هغه وخت کې لښکرګاه ډېر ارام او خلک دونې نه اوسېدل. په لښکرګاه کې په دغه وخت کې روسانو یو ډېر ښه فابریکه د پنبې جوړه کړل، چې د هلمند په ولایت کې اوس هم فعاله ده، خو ډېره کمه فعاله ده، یعنې په هغه شکل فعاله نه ده. د دې فابریکې غوړي او پنبه خو نه ټول خارج ته تلل، پاکستان ته تلل، ازبکستان ته تلل، روسانو ته تلل، خلاصیت یې نه و. او غوړي ټول کندهار، یعنې دغه قدرتون چې د جنوب غرب اوزه اتا کابل ته هم تلله، دا ټول په دغه د هلمند د فابریکې په غوړو چلېدله. پنبه د ونې ډېرو په هلمند کې په هغه وخت کې دا یو قانون و چې هر شان ځمکه درلوده 10 جریبه به حتمن پنبه کولی. یعنې دا اصول وه. د پرمې چې د مرجو نادالۍ و، دا پرمې سولې خلکو چې ورکړلې، د پرمې مو چې ورکړلې، بیا نو تقریبا در 30 کالو پورې دوی ته راسن مو ترکوي، چې په هغه کې غوړي و، لوبیا و، وړه هر شی شامل و. تر دغه وخته چې دا خلک په پښو درېدل، مځکې اباتولې او مځکې کرلې، تر دغه وخته پورې دا خلکو ته راسن ورکول کېدی. بالکل همراز جامراز تقریبا ما تاسو سره برابر یو، ستا خود په یاد ده. نو تر دغه وخته پورې دا خلکو ته راسن مځکې دغه ورکولې، راسن ورکوي، تر څو چې خلک په پښو ودرېدل، مځکې آباد کړلې. بیا نور خپل اصیل درلودله، خو هغه مځکې په هغه وخت کې د کندهار خلک ورتلل، لا نه نیولې، لا نه. بیا وروسته خلکو پښیمانه سول. د کندهار خلک ټول د کشمش و د باغو خلک وه. اخر چې ولیدله چې هغه د هلمند مځکې، هغه د مرجې نمرې چې هغه وخت کې 30 جریبه یوه پرمه ورکول، دی پرمې بللې 30 جریبه یې ورکول. پر هغه باندې خلکو ښه خانۍ او ښه ډوډۍ پیدا کړله. نو دغه دغه فابریکه چې وه، د غوړو فابریکه، دا روسانو په هغه وخت کې جوړه کړه، چې دا ډېر غټ دغه و، چې ولې دا زموږ نیم افغانستان د دغې فابریکې څخه د غوړو، د صابون، د کنجارې او پنبه نو ډېر خارج ته تلل، چې دلې نه کارېدل. یا کابل کې چې موږ دلته نساجي فابریکې درلودلې، هغو ته تلله. په کابل کې بیخي ډېر نساجي فابریکې وې. تقریبا موږ افغانستان هغه وخت د ټکور د خوا څخه خودکفا و. موږ 25 رقمه ټکور تولیدوي، ټول خپل افغاني ټکور و، موږ هغه اغوستله. ډېر یو خان سړي به د جاپاني ټیټرونو یا د ایراني شري، دغه به ډېر خانانو کمو خلکو اغوسته. نور ټول موږ خپل ټکور و، د افغانستان ټکور و، افغانستان خپله تولیدوي، خپله مو جوړوي. یعنې د ټکور د لحاظه موږ خودکفا و. نو دا پنبه مو خپله وه، تار مو خپل و، هر څه مو خپل و. دوستانو که وګورو دغه پروژې چې امریکایانو دلته عملي کړلې، روسانو دلته عملي کړلې، په کابل کې هم په عین شکل روسانو سیلو جوړه کړل، چې زموږ د نیم ښار ډوډۍ د سیلو څخه وه. حتی دا اردو چې هر څه اردو موږ درلودی په کابل کې، تقریبا د 40 یا د 40 زرو په شاوخوا کې د اردو خلک وه، د څه پولیس
او نور دولتي پوهنتونونه دا چې د ټول ډوډۍ د سیلو څخه پر هغه سربیره د سیلو ډوډۍ په ټول ښار کې هم خرڅېدله چې درې څلور رقمه ډوډۍ سیلو په هغه وخت کې پخول دا روسانو جوړ کړه په کابل کې د کابل په ښار کې که داسې وګورو امریکایانو په دغه وخت کې د جلال آباد په کامه او په هغو ځایو کې هم دغسې پروژې عیناً لکه د هلمند د مرجې عملي کړلې چې خلکو چې مځکې ورکړې دښتونه یې تر اوبو لاندې کړل ولیره وکښلې عملي یې کړلې دوستانو د شمال پروژه چې موږ پخوا د شیبر په لاره باندې ډېره اوږده لار وه چې دا به شمال ته تلله دا بیخي ډېره خرابه اوږده لار وه چې هېڅ امکان د دغه نه و اوس هم شته خو هغه داسې لار ده چې د تګ نه ده نو بیا روسانو په دغه وخت کې د کابل څخه د سړک چې بیا در مزار شریف تللی بیا در حیرتان او شیرخان بندر او در کندوز تللی دا بیا روسانو د سالنګ جوړېدل چې دا خپله یو ډېره غټه پروژه وه د سالنګ داسې کوچنۍ خبره نه ده دا په هغه وخت کې روسانو دا کار ټوله وکړي د افغانستان دپاره یعنې د افغانستان د خپلویو د دوستیو د ورورګلویو دپاره نو دا هغه د افغانستان بېطرفي وه چې دغه ګټه یې موږ ته راوړې همدارنګه په سپین زر شرکت په نامه بله داسې فابریکه د غوړو په کندوز کې جوړه کړل چې د هغه شمال ټول ولایتونه د هغه غوړو څخه او پنبه یې دغسې هم خارج ته تلل هم د دې خپله چې زموږ په کار و هغه د دې کارېدل دا یې په روسانو هلته جوړه کړل همدارنګه د کوډبرګ فابریکه جوړه کړل چې زموږ د افغانستان د سپین یوریا کوډ و چې د هغه وخت په ګازو چلېدله د ګازو دغه هم راویستلې د ګازو روسانو راویستلې چې هله چې ګاز پیدا کړل په شبرغانو په دغو ځایو کې هغه ګاز په هغه وخت په افغانستان کې نه مصرفېدله بالابود ګاز روسانو ته صادرېدی چې پر خرڅوي مو او دغه یوه د کوډبرګ فابریکه په دغه چلېدله چې یعنې د دې تولید بیخي په زرهاو بوجۍ د په یوه شواروز کې و د کوډبرګ د فابریکې چې دا بهترینه یوریا وه زموږ د زراعت لپاره کله چې داود خان جمهوریت اعلان کوي داود خان رالی بیا دغه مسپک تخمونه راله په هغه وخت کې د مسپک تخمونه موږ نه پېژندل دا نوي راله موږ خپل کنداري غنم چې هغه موږ دیمه و دا دشتو کې کرو دا رقم غنم چې موږ کنداري تخم ورته وایه چې هغه هېڅ برکت نه درلودی کله چې دغه مسپک تخمونه رالل داود خان د زراعت مامورین په هر کلي کې کښېنول داسې مامورین نه و چې هغه ښار ته تورځي یا په پشمل کې جلا مامورین کښېنولي وو ورې کوټې وه دغه دپاره په بل ولسوالي کې جلا وه چې هر مرض به په غنمو کې وو هغه د خپلې دواوې خپل حکومت ورکولې نو موږ د داود خان په شپو کې د غنمو د خوا څخه هغه وخت خودکفاس ولو چې موږ هېڅ ضرورت خارجي غنمو ته نه درلودی دا نو دغه وخت دی چې پر موږ وچکالي هم تېره سوې ده د ظاهرخان اخري شپې وې چې بیا د داود خان کودتا وکړل د وچکالي تېره سوله نو پر موږ باندې په دغه وخت کې ښه بارانونه هم وسول او کلونه هم آباد سول دغه د کوډبرګ چې موږ درته وویله بیا نو یو رقم امریکایي کوډ و هغه هم راتلی دا به حکومت ورکوي خلکو ته خپله پیسجي ورکوله په دکان کې موږ د کوډو مغازې ورته ویلې دا په لسهاوې وې نو بیا حکومت دوی ته ورکوله دا خپله پیسجي هغه بیا پر بزګرانو خرڅول د هغه تور کوډ د امریکا و د سپین کوډ یوریا دا زموږ خپله د افغانستان و یعنې موږ د افغانستان په دغه وخت کې د ډېر شیان همدارنګه که زه اوس تکرار وکړم چې موږ په جبل سراج کې د سیمنټ فابریکه درلودله په بغلان کې مو درلودله چې د روسانو په همکارۍ جوړې سولې دا بهترینې فابریکې وې چې په هغه وخت کې بهترین سیمنټ و چې موږ په ټول افغانستان کې داسې سیمنټ نه درلودله دا د روسانو په همکارۍ جوړې سولې او داسې که وګورو موږ د نساجي فابریکې چې په جنګلک کې وې د ماشینالاتو وې چې بیا د انقلاب په دوران کې د لاړلې اوسپنې په کباړ خرڅ سولې دا موږ د دې شیانو څخه ټول خودکفا وو بیخي ډېرې فابریکې مو درلودلې دا یوه فابریکه چې د سالنګ په خوله کې وه د غنم راڅخه هېر سو په دغه کې 50,000 نفرو کار کوي د ټوکر فابریکه وه 50,000 نفره دلته کار کوي شوروز دغه 2-3 وخته د کارګر بدلېدله 3 وخته 8 ساعته یې کار کوي دا فابریکه تړل کېدل نه یعنې داسې فابریکې موږ ډېرې فعالې کړې چې موږ د ډېرو شیانو څخه په هغه وخت کې افغانستان خودکفا و همدارنګه د شکرې د فابریکه په بغلان کې جوړه سوله موږ خپله بوره خوړله یعنې بوره مو خپله درلوده د بورې د خودکفا و لږ کښته وه نو بیا به کله کله د روسۍ بوره هم راله هغه بیا په دغه وخت کې د بوره کښته سول بیا نو په کوپین به د ښاروالۍ ورکوله کوپینان به ورکوله بوره به په کوپین وه یعنې د دې شیانو څخه موږ د خوراکي موادو څخه د مطلق موږ خودکفا سو
خودکفا وو، حتی د مادرتول د ټکور د لحاظه نور ماشینالاتو د لحاظه حتی زموږ د جنګلک په فابریکو کې ډېر ښه واټر پمپونه جوړېدل. په دغه وخت کې دا د فراه بکوا دشت دا ډېر یو دغه دشت چې دا بیا داود خان ظاهرخاني کې بیا د خلکو ته ورکړي، خانانو ته هغه ولاړه باوړۍ پر وکښې، اکثره د هلمند کندهار خانان ورله، فراه خلک مسکینان او خواران دي د باوړۍ وکښلې. بیا د جنګلک ماشینان په هغه وخت کې زموږ په فابریکه کې جوړېدل، شپږ انچه اوبه یې کولې راایستلې د باوړۍ څخه. هرې باوړۍ ته به څلور جنګلک پراته وه چې دا اوبه به یوه واله اوبه کېدلې. د دغه بکوا د باوړۍ څخه ما خپله غنم موږ یو لارۍ موټر درلوده، د سیلو دغه ته مو د کابل سیلو ته مو وړل، یعنې نیم کابل سیلو دغه د بکوا په غنمو چلېدل. داسې په هغه وخت کې د موږ چې ما درته ویل د غنمو د خوا څخه موږ خودکفا سولو ډېر دغه. همدارنګه نورې په لسهاوو پروژې چې ټولې زه یادولی هم نشم، که یادوم ډېر وخت به ونیسي. په هرات کې هم عین شکل یو سیلو جوړه شول، روسانو جوړه کړل. یعنې هغه وخت روسانو او امریکایانو دواړو غوښته چې افغانان زړونه په لاس راوړي، او د افغانستان حکومت هم یو ډېره ښه پالیسي درلوده چې بېطرفه پالیسي ساتلې وه د دوی په منځ کې. د دوی د دواړو زړونه یې خپل کړي وو. هر یو کوښښ کوي چې افغانستان ته د خدمت د لارې ځان نږدې کړي، نه د زور د لارې، نه د په اصطلاح هغه د توپ ټانګو د تیارې د لارې. خو متاسفانه چې په دغه وخت کې دا زموږ د افغانستان نظام داود خان کودتا وه چې بدبخته یې کوي. داود خان چون مترقي سړی و، ښه سړی و، خودخوا سړی و، خودخوا او خودبینه سړی و. دا خودخوا او خودبینه او سرزوره سړی هم هېڅکله ګټه نشي کولی. نو داود خان چې کله کودتا وکړل، په اول سر کې د پرچم د ډلې په ملاتړ او حمایت، نو بیا د په دغه وخت کې د افغانستان یعنې هغو چپیانو دی ډېر تېر کوي، ډېر دغه کوي چې دی د غربیانو څخه راواړوي، روسانو ته نږدې کوي. په افغانستان کې اول د اسلامیستانو یا د هغه خلک چې د اسلامیانو په نامه یې دغه کوله، چې موږ ګوندونه رسمیان سوي وو. په 1940 کې موږ ډېر ښه ګوندونه درلودل، مترقي ګوندونه مو درلودل، چې هر یوه غوښتل چې د دغه لارې قدرت لاسته واخلي. د هېچا په فکر کې کودتا وده نه وه، یوازې غوښتل چې سیاسي قدرت د خلکو د رایې دغه څخه واخلي. په کې خلقیان وه، حزبالایان وه، مساوات و، افغان ملتیان وه، شعله وه، دا ټوله وه. نو دا دغه چې وه د خلکو پرچم دا یو ګوند و، خو ډېر ژر دا پرچمیان د خلقیانو څخه جلا شول، چې ببرک هم داسې خودخوا انسان و. نو هغه د داود خان دی سره دغه د پرچم ډلې دغه سول. نو په دغه وخت کې داود خان ډېر تېر ایسي. یو خو دا تېر ایسي چې په داخل کې د دغه اسلامیستانو پر ضد باندې راوپاروي، ډېر په شهیدان کړل، ډېر په فرار کړل پاکستان ته، چې هغه د دښمن لمنې ته ور واچوله. دښمن د خدای دغه غوښته چې کله به داسې یو موقع برابره کړي. نو دا په دغه وخت کې دا ټوله د داود خان غلطه پالیسي وه. او بل د افغانستان د غربي بلاک څخه شرقي بلاک ته ډېر نږدې کوي. زموږ اردو دغه در مخ هم اکثره زموږ سلاوي روسۍ وې، د دغه پخوا خو زموږ سلاوي لندنۍ و، د ترکیې څخه. زموږ د سایمن صاحبانو به د ارکان عرب تحصیل چې به کوي، هغه بیا جنرال کېدی، هغه اکثره په ترکیې کې، حتی په امریکا او په لندن کې هم کوي. په دغه وخت کې بیا ټول موږ په روسانو پورې وتړل شو، چې زموږ ټول شیان اردو و، سایمن صاحب و، هر څه چې وه د روسانو خواته ولاړلو. نو دې د غربیانو اساسیات راوپاروئ، غربیان یې زموږ پر ضد ودرول. داود خان هغه بېطرفي چې د دوی پلرو یا د اکا شامود خان په وخت کې د زیرخان په بشي کې جوړه شوې وه، هغه یې تر پښو لاندې کړل، زموږ بېطرفي د منځه ولاړل. نو په دغه وخت کې بیا د غربیانو د افغانستان د بربادۍ دپاره کار وکړي چې افغانستان د روسانو د چنګاله څخه وباسي. نو هغه و چې نور کیسه خو نو اوږده ده چې میر اکبر خیبر څنګه شهید شو، بیا د ثور کودتا څنګه وسول، نور کارونه څنګه وسو، هغه ډېرې اوږدې دي. یعنې دا د داود خان غلطه پالیسي او غلط سیاست چې هغه دلته هېڅوک ارامې ته پرې نه شول. یا خو دغه چپیانو په جال کې راګیر سو چې اسلامیستان یې په وټکوله، بیا نو بېرته د هغو پر ضد باندې بیا خپل راولاړ سو چې هغه بندیان کې ویې وژني و، د منځه یې یوسي. هغه و چې هغه بیا کودتا ورته وکړل، په کودتا کې کامیاب وسول. د افغانستان دغه د بدبختۍ ورځې ته ولوېدی، تر نن لا په هغه بدبختي کې ډوب دی. نو دوستانو، زما په نظر زما د اوسني مقامات هم باید دغه زاړه تاریخ څخه لږ زده کړې، پند واخلي. او شاید دوی ته ور معلوم دی، دوی پوهېږي، دوی کې ډېر خلک شته چې دا شیانې ټوله مطالعه کړي دي او معلوم دي.
نو دغه بلاکو کې وته ځان نږدې نه کې به طرفي وساتي به طرفه سیاست او هغه کوشش وکړي د غربي هیوادونو د نور شرقي او غربي هیوادونو د افغانستان به طرفي ته احترام ولري نور موږ په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانستان پرېږدي چې باثباته افغانستان موږ ولرو او د آینده د همسایګانو سره په ښه تفاهم په ښه همسایتوب کې ژوند وکړو زموږ په کارو کې مداخله ونه کړي اوس خو موږ غربیانو شرکیان خو پرېږده موږ د نږدې ایران او پاکستان څخه روز نه لرو یعنې دغه موږ نه پرېږدي دغه موږ هېڅکله د دغو څه ځان نشو خلاصولی دا ډېر کشتي قدرتونه دي دغه وخت افغانستان ته دا د چا خبره ده زموږ کندهاریانو خبر د پر بام هم نه سوی غپلی اوس په موږ کې دونې دوی ریښې کړي دي چې موږ ځان نسو ځنې خلاصولی د دغو څه پرېږده ده چې امریکا او روسان له چیرې دي هغه له چیرې دي نو انشاءالله که خدای کوله دا اوس چې موږ کومې لارې ته روان یو د هغه لار کرار سمې خوا ته روانه ده موږ به د بېطرفۍ سیاست حفظ کړو که مو بېطرفي حفظ کړو انشاءالله افغانستان به ابادېږي افغانستان به د پردیو د مداخلو خلاصېږي او که مو بېطرفي حفظ نه کړله موږ به بیا یو داسې ګوډال ته لوېږو چې هغه به د راختلو به د هغه څخه بیا هېڅ امکان نه لري دا د دغه رسمیت پېژندل خو ما وویل چې ښه خبره وه چې ټول دنیا مو وپېژني ښه خبره ده خو موږ باید د دغه رسمیت په خاطر دغه ځان روسانو ته نږدې نه کړو یو خو روسان موږ اړه دښمنان دي دا د افغانستان د بدبختۍ باعث دی ګرځېدلي دي او بل دغه ځان ور نږدې نه کړو چې د بل طرف اساسیت راوپاروو او هغه زموږ پر ضد باندې بیا کم اقدام وکړي نو دغه څو څرګندونې دغه څو خبرې مې د خپلو دوستانو سره شریکې کړې شاید مقامات به هم واوري نور خلک به هم واوري کې خوش سولې د خبرو څخه لږ څه اورېدلې وه یا زده کړې وه یو لږ عمل په وکړي هم ښه خبره ده نو خدای مو جوړ خدای مو غم مه راکړه ډېره مننه تاسې الله پاک ژوندي شاد آباد سرلوړي لري ما ته به ډېره بخښه کوئ وبل کې به خامخا څه ذاتي کمی راغلی ستاسې د غوږ نیولو څه ستاسې د لایف ته راتللو څه د ټولو څخه نړۍ مننه کوم تاسې ته خدای پاک شاد آباد سلامت لري ښه شپه ښه وخت ولرئ خدای په امان